پرون می د الشیخ المفسر عبدالسلام الرستمی رحمه الله یو بیان اوریدو، ناغوی زما خواله یو راغلو منکر د احادیث وی خبرې اترې ما سره شروع کړي، وی ما ورته ویل چې دا لمونځ ته څنګه کوې، لکه د منځله طریقه یې د کوم ځای نه زده کړې؟ وی ما ته وایي چې په هره طریقه چې لمونځ وکړي صحیح ده، خو کول غواړي. نو یې ما ورته ویل چې څنګه؟ هلته خو منځه طریقه قرآن کې نه ده بیان شوي. وی الله وایي چې کل قد علم صلاته و تسبیحه، هر سړي ته د خپل منځه طریقه معلومه ده، بس لګیا دي اوسي. دا وګوره دا دوی دین دی، هر سړي ته خپله طریقه معلومه لګیا اوسي. بیا د شیخ صاحب یو کتاب دی وی انکار حدیث سے انکار قرآن تک، چې د حدیث نه منکر شي د آخر کې قرآن نه منکر شي. نو په هغې کې هغه د یو قصه را نقل کړې د یو کس چې هغه هم د احادیثو نه انکار کړو، نو چې کله په اعتراض وشي چې ته مونځ څنګه کوې، وایي زه هر مونځ 2 رکاته کوم بس، ماسپښین هم 2 رکاته دی، ماښام هم 2 رکاته دی، ماسخوتن هم 2 دی، او سهار خو یې 2 دی. دلیل څه دی؟ په سورة النساء کې چې الله پیغمبر ته د یرې دا مونځ ښوولی دی، نو هغه څو رکاته دی؟ بس دغه 2 رکاته. دا اوس د دوی مذهب دی، سړی ورته حیران شي چې دا نور منځونه به دوی نورو سره به دوی څه کېده، د جنازې دا مونځ شو، د اختر دا منځونه شو، دا نور په بعض مواقعو باندې منځونه دي که الله دې موږ وساتي داسې ګمراهۍ.